ستا ژوند د عقیدې او مذهبي باور له مخې څنګه تېرېده؟ هغه کوم ځانګړی شی و چې ته یې اړ کړې چې پر خپله پخوانۍ عقیده شک وکړې؟ کله چې زه شاوخوا د 7 کلونو وم، زه بالکل حیران وم چې دا څه دي. دا زما لپاره د بیدارۍ یو داسې شیبه وه چې زه پوه شوم چې پر دغه مذهب نور باور نه لرم. زه به هیڅکله هم په ژوند کې مسلمان نشم. ته د څه په اړه خبرې کوې؟ امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو پر عراق او افغانستان بریدونه کول او دننه کېدل. زما ښه یاد دی چې ما به دا هر څه په تلویزیوني خبرونو کې لیدل. ما به ویل هو راځئ چې لاړ شو او دا مسلمانان ونیسو او له منځه یې یوسو. ما په یو ډول د هغو عسکرو ننګه کوله او هڅول مې چې پر مسلمانانو بریدونه کوي، ځکه چې تر هغه وخته ماته اسلام په رښتینې او سمه توګه نه و معرفي شوی. السلام علیکم ورجانه. د لیدنې او راتګ څخه د ډیره مننه. ان شاء الله موږ بل تاسو سره یو ځانګړي مرکه ترسره کړو. د پیل لپاره لومړی دا پوښتنه چې جان فونټین په اصل کې څوک دی؟ هو بلکې زما نوم جان فونټین دی. زه یو نوی مسلمان یم او په 2008 کال کې مې د اسلام مبارک دین قبول کړ. له اسلام منلو وړاندې زه د جیز موسیقي یو مشهور سندرغاړی وم. ما د الماسونو په اړه هم مسلکي زده کړې کولې او په افریقا کې مې کار کوو. زه د مانچسټر یم چې د انګلستان یو ډیر مشهور او تاریخي ښار دی. ما لومړی مکتب او بیا کالج ولوست او بیا له هغې وروسته ما په سوداګرۍ او ورسره یو ځای په سندرغاړۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړل. ستاسو ژوند د عقیدې او معنویاتو په لحاظ څنګه تېرېده؟ په څه شي باندې ایمان او باور درلود؟ زه د یو عیسوي په توګه پیدا شوم او په همدې مذهب کې رایلو شوی یم. له همدې امله له ډېر کم عمر څخه به زه کلیسا ته د عبادت لپاره تلم. زه د عیسویانو مختلفو ډولو کلیساګانو ته تللی یم. زه همدارنګه ایونجلیکل کلیساګانو ته هم تلم چې یو جلا مذهبي سیسټم لري. دا د انګلستان له رسمي پروتستانت کلیسا څخه یو ډیر توپیر لرونکی مذهب دی. زه له موسیقۍ سره هم ډیره علاقه لرم، نو ما په کلیسا کې د ارګن غږول پیل کړل. ما بانجو، یوکولیلي او ټرمپ یعنی شیپور په ډیر مهارت سره غږولی شو. نو له همدې ځایه معلومیږي چې زه له وړکتوب څخه په موسیقۍ کې ډیر ډوب وم. بیا د ځوانۍ په کلونو کې ما په رسمي ډول سندرو ویلو ته مخه کړه. د 14 کلنۍ راهیسې مې په دوامداره توګه سندرې ویلې او کله چې زه شاوخوا 14 یا 15 کلن شوم، ما په مسلکي ډول د یوې دندې په توګه د سندرغاړي په حیث کار پیل کړ. ما په مشهور جاز کلیپونو او د سمندر په لویو مسافر وړونکو بیړیو کې سندرې ویلې او حتی د مانچسټر یونایټډ د فوټبال په لوبغاړي کې مې هم په مختلفو ځایونو کې سندرې ویلې. ته پوهېږې له اسلام منلو وړاندې زما ژوند یوازې ساتیري او خوندونه و. ما داسې احساس کوه چې زه د موسیقۍ په دنیا کې خپل اوج ته رسېدلی یم چې په دې وضعیت کې تر دې پورته ځای بل نشته. پوهېږې ما غوښتل چې د نړۍ لومړی نمبر سندرغاړی شم. ما د یو جیز سندرغاړي په څېر هغه تیاره او ډیر زړه راښکونکی مخ نه درلود، خو کله به مې چې په کلبونو کې سندرې ویلې ما به فکر کوه چې بس همدومره وه او ما ترلاسه کړه. داسې وه لکه خپل هدف ته چې رسېدلی یم، خو بیا هم په زړه کې مې یو ډول د تشوالي احساس کوه. کله چې یو ځای ته ورسېږي او ډېره خواري دې ورته کړې وي، بیا هم هوسا نه یې تر څو په یو ځانګړې برخه کې بریا ترلاسه کړې او بیا ناڅاپه چې کله سر ته ورسېږي نو له ځانه پوښتنه کوي چې بیا څه؟ آیا زه به د خپل ژوند تر پایه همدغه د سندرو ویلو کار کوم؟ دا زما د روح لپاره قناعت بخښونکی نه و او زړه مې نه پرې ډکېده. نو همدا لامل و چې ما د سوداګرۍ په برخه کې هم پلټنې پیل کړې. ما په مسلکي توګه د الماسو د پېژندنې زده کړې پیل کړې. دا هغه وخت و چې زما د ژوند سفر زه د افریقا او نورو مختلفو ښارونو ته بوتلم. هغه کوم ځانګړی شی و چې ستا عقیده یې تر پوښتنې لاندې راوسته؟ آیا دا کومه پیښه وه که کوم فکر و او که داسې څه وشول؟ دا په رښتیا هم یو ډول په زړه پورې او مهم سوال دی. له ډېر کوچنیتوب څخه یعنې د شاوخوا 7 کلونو په عمر کې زما په یاد دی چې په کلیسا کې د یکشنبې د ورځې په مذهبي ټولګي کې ناست وم. موږ ته ویل شوي و چې د خدای په اړه یو سندره ولیکئ او زما د سندرې نوم عیسی او خدای و او دا د هغو سندرې تکراري برخه وه چې یو ډول د ریپ موسیقي په څېر وه. ما ځینې بندونه هم ورته لیکلي وو چې دا مې هم په یاد دي، خو اوس چې دلته نه وایم او نه یې درته سندرې کوم. او زما په یاد دی چې پادري یعنې د کلیسا مشر چې هلته یې د ځوانانو سره کار کوو، هغه زما د سندرې کاغذ واخیست او زما لیکلي ټکي یې بدل کړل. نو په اصل کې زما سندره د عیسی او خدای په اړه وه، یعنې دواړه جلا. خو پادري هغه بدل کړل او ویې لیکل چې عیسی خدای دی. زه چې هغه وخت ماشوم وم حیران شوم او ومې ویل دا څه معنا؟ دا زما لپاره د بیدارۍ لمحه وه او پوه شوم چې زه پر دغه عقیده باور نه لرم. زه باور نه لرم چې عیسی علیه السلام د خدای وي. زما تصور دا و چې عیسی یو انسان دی لکه د نورو انسانانو په څېر، خو د خدای یو رښتینی پیغمبر. هغه داسې ذات دی چې زموږ له عقل او پوهې څخه ډېر پورته دی، مګر دا مې هیڅکله
نشو منلی چې عیسی د خدای وي. نو دا زما لپاره له وړکتوب څخه یو ډېر ټکان ورکوونکې خبره وه. زما ټوله کورنۍ، ملګري او ټولنه د همدې دین پیروي کوي، مګر دا هیڅ منطق نه لري او زما لپاره دا ډېر حیرانوونکې وه. تا لومړی ځل کله د اسلام د مبارک دین په اړه څه واورېدل؟ زما په فکر لومړی ځل چې ما د اسلام نوم واورېد د سپټمبر د 11مې پیښه وه. زما په یاد دی چې زه په مکتب کې وم، د نجارۍ په یو ټولګي کې وم. ما د نجارۍ په برخه کې د خپلې ازموینې لپاره یو لرګین اس جوړوم او هلته په مکتب کې ډېره غوغا او شورماشور جوړ شو چې یو چا الوتکې د نړۍ د سوداګریز مرکز له برجونو سره ټکر کړی دی او هرې خوا ته مې یوازې دا کلمه اورېدله: مسلمانان، مسلمانان، مسلمانان. له هغې وروسته زه کور ته لاړم او په دوامداره توګه مې خبرونه لیدل او زما په یاد دی کله چې امریکا او نورو هیوادونو پر عراق برید وکړ، ما دا هر څه په خبرونو کې په دقت سره لیدل. ما په هغه وخت کې فکر کوه چې هو راځئ چې لاړ شو او دا مسلمانان ونیسو. ما په یو ډول د هغوی هڅونه کوله او د هغوی ننګه مې کوله. ما یوازې دا فکر کوه چې اسلام د ترهګرو او وحشیانو مذهب دی. په پیل کې ما په انټرنیټ کې د اسلام په اړه پلټنې کولې. ما په یوټیوب کې ویډیوګانې لیدلې. کله چې تازه یوټیوب راغلی و، ما به هلته مختلفې او بېلابېلې ویډیوګانې کتلې. همدارنګه په 13 کلنۍ ما د لویدیځې افریقا یو هیواد سنګال ته سفر وکړ. د هغو کسانو لپاره چې نه پوهیږي، سنګال یو بشپړ اسلامي هیواد دی. کله چې زه سنګال ته لاړم، زه په پیل کې له مسلمانانو څخه ډېر ویرېدم. د سپټمبر 11مې د پیښې له امله زما په ذهن کې د مسلمانانو په اړه ډېر غلط فکرونه وو، مګر په حقیقت کې سنګال ته تګ زما ذهن او سترګې روښانه کړې. زه په دوو خبرو پوه شوم. لومړی دا چې افریقایي مسلمانان هم شته. ما تر هغه وخته کله هم افریقایي مسلمانان نه و لیدلي. زه ډېر لیواله وم چې پوه شم اسلام دې سیمې ته څنګه راغلی دی. دا لومړی ځل و چې ما په رښتیا سره د اذان غږ په خپلو غوږونو واورېد. دا زما لپاره ډېر په زړه پورې او جادویي و. زه د لمانځه لپاره د دې غږ یعنې اذان په اورېدو ډېر خوشحاله شوم. ما غوښتل چې په دې معنی او مفهوم باندې پوه شم. ما هلته له ځینو مسلمانانو سره وکتل او ملګری شوم. زه له یو داسې ورور سره مخ شوم چې په هغه وخت کې په یو هوټل کې کار کوم. هغه زه خپل کور ته د مېلمه په توګه دعوت کړم تر څو ورسره پاتې شم. نو داسې وشول چې ما د یو څه وخت لپاره له هغه سره ژوند وکړ. زه د مسلمانانو واده ته هم لاړم او د هغوی د جنازې په مراسمو کې مې هم ګډون وکړ. ما په خپلو سترګو هغه د هغه مور او ټوله کورنۍ لیدل چې لمونځونه یې کول. موږ به یو ځای په ځمکه کېناستو او په شریکه به مو ډوډۍ خوړله او دا هر څه زما لپاره ډېر حیرانوونکي او په زړه پورې و. آیا په هغه وخت کې د ذهن ته د مسلمانېدو فکر درغلی و؟ مګر زه لا تر اوسه پورې پر اسلام باندې پوره قانع نه وم. دې کار یوازې زما علاقه او لیوالتیا نور هم زیاته کړه. دا یو ډېر عجیب کار و ځکه ما د اسلام پر تعلیماتو نیوکې پیل کړې. ما د عیسویت له لارې پر اسلام اعتراضونه کول. که څه هم پوهېدم عیسویت حق نه دی، د کلتور له مخې زه لا هم عیسوي وم او د هغوی ننګه مې کوله. نو ما هڅه پیل کړه چې پر اسلام کې ستونزې او نیمګړتیاوې پیدا کړم تر څو له مسلمانانو سره مذهبي بحثونه او جنجالونه وکړم. مګر هر څومره مې چې څېړنه زیاته کړه او پوښتنې مې وکړې، هومره ډېر زه د اسلام له تعلیماتو څخه متاثره شوم او د قرآن کریم پیغام زه ډېر زیات حیران کړم. زما مطلب دا دی چې ما غوښتل اسلام ته یو چانس ورکړم چې ویې پیژنم، ځکه چې هغو افریقایي مسلمانانو ماته د اسلام په اړه ډېر څه ښودلي وو. زه 13 کلن وم او دا زما له مسلمانېدو پوره 15 کاله وړاندې کیسه ده. کله چې زه د هغه مسلمان ورور په کور کې اوسېدم، د هغه نیا مړه شوه چې 115 کاله عمر یې درلود. هغه ډېر خفه و او پر تخت باندې ناست او ژړل یې. زه ورغلم او تر څنګ یې کېناستم او لاس مې یې پر اوږه کېښود. ما ورته وویل چې هغه به اوس په یو ښه ځای یعنې جنت ته لاړه شي. مګر هغه وویل زه د هغې د مرګ له امله نه ژاړم. هغه وویل هغه مسلمانه وه او انشاءالله جنت ته به لاړه شي. هغه وویل زه ځکه ژاړم چې هغه ډېره سپینګیرې ښځه وه او ما غوښتل چې هغه له تا سره وګوري تر څو هغه درته دعا وکړي چې ته مسلمان شي. دې خبرې زما په زړه ډېر ژور اثر وکړ. ما په زړه کې وویل زه مسلمان؟ زه به هیڅکله مسلمان نشم. ته د څه په اړه خبرې کوې؟ مګر دې پیښې زما فکر بدل کړ. ما ویل دا ولې د دې سړي لپاره دومره مهمه ده؟ هغه ولې ژاړي؟ هغه خو اوس خپله نیا له لاسه ورکړې ده. هغه د هغې د وفات له امله نه ژاړي، بلکې هغه ځکه ژاړي چې غواړي زه مسلمان شم. دې خبرې زه په دې پوه کړم چې دا سړی په رښتیا پر خپل دین باور لري. هغه په رښتینې معنی پر دغه مذهب ایمان لري. بالاخره ما په 23 کلنۍ کې د اسلام مبارک دین قبول کړ. ما ډېرې څېړنې او پلټنې کولې، خو په هغه وخت کې ما نه غوښتل چې سندرغاړي پرېږدم او
فکر کوم زه په دې هم نه پوهېدم چې څنګه یو څوک مسلمانېدی شي. ما فکر کوم چې اسلام یو داسې شی دی چې یو څوک ورسره پیدا کیږي لکه یو میراث چې له مور او پلار څخه چاته پاتې کیږي. زه په دې نه پوهېدم چې داسې خلک شته چې اسلام ته اوړي. زه د عبدالرحیم ګرین او یوسف اسټس په څېر خلکو له ویډیوګانو سره مخ شوم. کله چې زه پوه شوم چې په رښتیا هم ډېر انګلیسیان او امریکایان اسلام قبلوي، نو دې کار زه دې ته اړ کړم چې په جدي توګه فکر وکړم چې اوس دا یو داسې کار دی چې زه باید پوره پاملرنه ورته وکړم. نو بیا چا تاسو ته د اسلام بلنه درکړه؟ زه په هغه وخت کې په مصر کې وم او یو جومات ته لاړم. ما له خپلو ملګرو وغوښتل چې لمونځ را زده کړي. هغه وویل ته خو لا مسلمان نه یې، یعنې نو لمونځ څنګه در زده کړم؟ ما ورته وویل چې زه باور لرم، ما حتی د روژې په میاشت کې روژې هم نیولې دي. هغه وویل چې سمه ده، خو لومړی باید کلمه شهادت ووایي. ما ترې وپوښتل چې کلمه یا شهادت څه شی دی؟ نو هغه ما ته کلمه وښودله، ما وویله او زه مسلمان شوم. ما داسې احساس وکړ لکه یو ډېر دروند بار چې زما له اوږو ښکته شو. ما د پاکوالي احساس وکړ او الحمدلله ما له پخوا ایمان راوړی و. زه بیرته بریتانیا ته لاړم او هلته د یو جومات په لټه کې شوم. زه لا هم جومات ته له تللو څخه یو ډول ویرېدم. ما لا هم په زړه کې دا احساس درلود چې مسلمانان ترهګر دي. ما لا هم د مسلمانانو په اړه ځینې منفي او بد احساسات درلودل. زه یو ځای ته لاړم چې ما فکر کوم مکتب دی، خو هغه په اصل کې جومات و. د هغې ودانۍ په ننوتلو کې مې یو انګلیسي سړی ولید. زه ډېر حیران شوم. ما تمه درلوده چې هلته پاکستانیان او عربان وینم، مګر هلته یو سپین پوستی سړی و او هغه زما مرسته وکړه. هغه ما ته سورة الفاتحه او نور واړه سورتونه را زده کړل. زه به هره ورځ هلته تلم او هغه به ما ته د لمانځه طریقه ښودله. هغه به زما تلاوت ته غوږ نیو چې قرآن کریم سم ووایم. زه به هلته کېناستم، کافي به مو څښله او هغې به زه روزلم. او دا هغه ډول و چې ما خپل مذهبي سفر پیل کړ. ستا کورنۍ او نږدې ملګرو ستا د مسلمانېدو په اړه څه غبرګون درلود؟ خلکو په پیل کې فکر کوو چې دا به د یو څو ورځو جذبه وي او تېره به شي، مګر اوس 14 کاله تېر شوي او زه لا هم یو کلک مسلمان یم. ډېرو یې اندېښنه درلوده چې اسلام یو خطرناک دین دی، ځکه هغوی یوازې هغه څه اورېدلي وو چې رسنۍ یې خپروي. مسلمانانو غیر مسلمانانو ته د سم اسلام په اړه پوره معلومات نه ورکوي. که هغوی په رښتینې اسلام پوه شي نو بیا به دا ډول غلط فکرونه نه لري. په پیل کې حالات ډېر سخت او ستونزمن وو، مګر الحمدلله اوس هر څه سم دي او په ښه ډول روان دي. تر ټولو لویه ستونزه چې له مسلمانېدو وروسته ورسره مخ شوې څه وه؟ زما لپاره تر ټولو سخت کار د 5 وخته لمانځه پابندي وه. که ته عادت نه یې نو لمونځ کول په پیل کې یو څه دروند وي. ما له ځان سره کلکه وعده وکړه چې تر هغو به نه ویده کېږم چې لمونځونه مې نه وي کړي. تصور وکړه چې ما به د شپې ټول 5 واړه لمونځونه یو ځای کول. البته دا کار په اسلام کې اجازه نه لري او باید هر لمونځ په خپل وخت وشي. کله چې یو څوک له کفر څخه راځي نو په ډېرو شیانو نه پوهېږي. بیا زه پوه شوم چې ټول لمونځونه یوازې کول ډېر سخت دي. تر ټولو اسانه لاره دا ده چې هر لمونځ په خپل ټاکلي وخت وشي. هر څومره چې ته په دین کې مخکې ځې نور معلومات درته کېږي. دا فرض ده چې هر لمونځ په خپل ټاکلي وخت ادا شي. زموږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم صفت تر ډیره متاثر کړي؟ هغه صلی الله علیه وسلم 1400 کاله وړاندې راغی. یو انسان په دښته کې د الله تعالی له لوري وحی ترلاسه کړه. هغه مقام چې یو انسان ته ورکول کېدی شي، یعنی د پیغمبرۍ مقام. هغه اثر چې تر نن ورځې پورې پر ټوله نړۍ کې دی، د هغه پیروان چې نن هم د هغه د سنتو او لارې پیروي کوي. هغه مینه چې موږ یې په زړه کې لرو. وګورئ، موږ نن دلته یو ځای ناست یو. موږ په رښتینې معنا پر دې دین ایمان او باور لرو. د هغه د سنتو ساتنه او د هغه د خبرو او حدیثو پالنه کوو. اوس مهال د نړۍ د دریمه برخه خلک د محمد صلی الله علیه وسلم پیروي کوي. قرآن کریم د ټول انسانیت د ستونزو لپاره حل لارې لري. اسلام په خپل حکمت سره هر بل مذهب او فلسفې ته ماتې ورکوي او دا یو داسې دین دی چې پوهېدل پرې ډېر اسانه دي. او زما د ژوند اصلي هدف او مقصد د الله تعالی لیدل دي، او دا چې په جنت الفردوس کې ځای ولرم، او دا چې له محمد صلی الله علیه وسلم او عیسی علیه السلام سره یو ځای کېناستل او خبرې کول وي. له اسلام وړاندې انسان یوازې د یوې ورځې لپاره ژوند کوي او بس. زه اوس په افریقا کې د مکتبونو د جوړولو پلان لرم. زه د پخوانیو آسماني کتابونو په اړه یو کتاب هم لیکم. زه ټول غیر مسلمانان هڅوم چې په اخلاص سره د اسلام په اړه څېړنه وکړي. لږ وخت وباسئ او د اسلام د بنسټیزو فکرونو په اړه زده کړه وکړئ. یوازې د یو الله جل جلاله عبادت وکړئ چې ستاسو خالق دی، هغه خدای چې تاسو یې په سختۍ کې بولئ او دعا ورته کوئ. خپل تندی پر ځمکه کېږدئ، یعنې سجده وکړئ او له خالقه وغواړئ چې لاره در وښایي. پر خپلو لمونځونو باندې کلک تمرکز وکړئ. کله چې ستاسو اړیکه له الله سره سمه شي، ستاسو ژوند به پخپله سم شي. الله رازق دی، هغه روزي ورکوونکی او ساتونکی دی. موږ په مستقیم ډول یوازې یو خدای ته دعا کوو. جزاک الله خیرا. السلام علیکم.